بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الطريقة العصرية، الجزء الأول، الدرس الخمسون. أول جزء دا الطريقة العصرية پنځوستم نمبر سبق الفعل الماضي التلميذتان دو شاگردانی. فاطمة وزينب تذهبان إلى المدرسة. فاطمه و زینب مدرسې ته ځي. فتسألهما المعلمة تپوس کوي دی دواړو نه، یعنی فاطمه و زینب نه، المعلمة معلمه، ماذا فعلتما في الصباح؟ تاسو دواړه سحر څه وکړل؟ فعلتما ماضي صيغه ده، یعنی تثنیه مؤنث غایب صيغه ده. فعلتما في الصباح. فتقولان هغه دواړه ورته وایي چې قمنا مونږ پاڅېدو فی الصباح الباکر سهار وختي. وتوضأنا مونږ اودس وکړو. وصلینا الفجر فی البیت مونږ سهار مونځ وکړو په کور کې. وتلونا القرآن الکریم او مونږ د قرآن کریم تلاوت وکړو. ثم بیا تناولنا الفطور او بیا مونږ ناشته وکړه. واخذنا الكتب او مون کتابونه واغستل. وسلمنا على ابينا و امنا او مون سلام وکړو په خپل مور او پلار باندې. وجئنا الى المدرسه او مونږ راغو مدرسې طرف ته. سوال او جواب. متى کله قمتما تاسو دواړه پاڅېدئ فی الصباح سحر. متى قمتما في الصباح تاسې دواړه سهار کله پاڅېدئ؟ قمنا مونږ پاڅېدو فی الصباح الباکر سهار وختي. هل سمعتما الاذان ای تاسې دواړه اذان واورېده؟ نعم او سمعنا الاذان مونږ اذان واورېده. هل صلیتما الفجر ای تاسې دواړه د سهار مونځ وکړو؟ نعم او صلینا الفجر مونږ د سهار مونځ وکړو. کم قرأتما القرآن الکریم تاسې دواړه څومره قرأت وکړو؟ کم څومره قرأتما تاسې دواړه قرأت وکړو القرآن الکریم قرآن کریم. تاسې دواړه قرآن کریم څومره ولستو؟ قرأنا مونږه وویلو جزءا من القرآن الکریم، یعنی جزء یوه سپاره د قرآن کریم. هل افطرتما ای تاسې دواړه سهار ناشته کړې؟ نعم او افطرنا او مونږه سهار ناشته کړې. هل لعبتما فی الطریق ای تاسو دواړه په لاره کې لوبې وکړل؟ ما لعبنا فی الطریق نه مونږه په لاره کې لوبې ونه کړل. هل رأیتما سلمى ای تاسو دواړه سلمه ولیده؟ ما رأیناها نه مونږه هغه ونه لیده سلمه. ثم تسأل المعلمة طالبة او بیا تپوس کوي معلمه د طالبینا چې ماذا فعلت فاطمة وزینب فی الصباح او څه شی وکړل فاطمه او زینب سحر څه شی وکړه؟ فتجیب بس جواب ورکوي فاطمة وزینب قامتا فی الصباح الباکر. فتجیب بیا جواب ورکوي فاطمة وزینب قامتا فی الصباح الباکر. فاطمه او زینب چې دي هغه دواړه پاڅېدل سهار وختي. وتوضأت هغې دواړه اودس وکړه. وصلت الفجر فی البیت او دواړه مونځ وکړو په کور کې د سهار. ثم تلت القرآن الکریم بیا هغې دواړو د قرآن کریم تلاوت وکړو. وتناولتا نو بیا چې یو ځای کوو نو وتناولت الفطور او هغوی د سهار هغې دواړو سهار ناشته وکړه. واخذت الکتب او بیا هغې دواړه کتابونه واغستل. وسلمتا او هغې دواړو سلام وکړو علی ابیهما و امهما په خپل مور او پلار باندې. وجاءتا هغې دواړه راغلل الی المدرسة مدرسې طرف ته. اوس تمرین دی. تمرین مشق. ترجم بالأردية. الطالبتان كتبتا
علی السبورة دوه طالبانی هغوی ولیکل په بلیک بورډ باندې. ثم مسحت السبورة او بیا هغوی دواړو هغه پاک کړو بالطلاسة په جاړن باندې. بیا یې هغه مسح کړو پاکې کړو هغه بلیک بورډ چې دی په جاړن باندې. ماذا كتبتما على السبورة تاسې دواړه څه لیکلي وو په بلیک بورډ باندې؟ کتبنا موږ لیکلي وو اسماءنا خپل نومونه على السبورة په بلیک بورډ باندې. بماذا مسحتما السبورة تاسو یعنی څه شي سره تاسو بلیک بورډ پاک کو؟ مسحناها بالطلاسة مونږه پاک کو هغه په جاړن باندې. اين وضعتما الطلاسة تاسې دواړه هغه طلاسه جاړن چېرته کېښود؟ وضعناها مونږه کېښودلو هغه تحت السبورة د بلیک بورډ لاندې. هل حفظتما الدرس ای تاسې دواړو درس یاد کړی دی؟ نعم او حفظناه وفهمناه وكتبناه مونږ هغه یاد کړی دی په هغه باندې پوه شوي یو او هغه مونږ لیکلی دی. كون المثنى من الافعال الآتیه كون جوړ کړئ مثنى تثنیه من الافعال الآتیه دغه راتلونکي افعالونه. ذهبت نو دا خو واحد دی، واحد مؤنث صیغه ده، نو دې نه به اوس تثنیه مؤنث جوړو. نو ذهبتا، رجعتا، جلستا، نامتا، اکلتا، شربتا، غسلتا، فرحتا، حفظتا، فهمتا. قاعدہ مفرد فعل سے تثنیہ مؤنث غائب بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف کا اضافہ کر دے، جیسے ذهبت سے ذهبتا. وی چې کله مفرد فعل وی چې تثنیه مؤنث غائب ته نه جوړې نو په آخره کې صرف الف زیات کنو دینه دا جوړیږي. ذهبت دی دا وګوره دغه سیری نو ذهب تا الف هم زیات کو وغیرہ. یاد رہے کہ الف سے پہلا حرف ہمیشہ مفتوح زبر والا ہوتا ہے. وی دا خبره دی پکې یاد وی چې د الف نه مخکې چې دی دا زبر والا حرف وی لکه تا وګورئ صحیح ده. اور تثنیہ مؤنث مخاطب بنانے کے لیے تا کی بجائے توما لگا دے. و د تثنیہ مؤنث مخاطب تا په ځای چې تاسو کله جوړوئ نو دې په ځای تا په ځای به توما به لګوئ. څه توما به نو ذهب توما بشي. اسم مذکر مؤنث دونوں برابر ہے نو ذهب توما دی کې دا مذکر مؤنث دونوں د پر راځي نو دواړه برابر دي. معانی الکلمات خا مسحتا دونوں نے صاف کیا یعنی اغی دونوں صفا کا. غسلت اس نے دھویا اغه وینځلو. فرحت وہ خوش ہوئی اغه خوشحاله شوه. الآتیه آنے والے راتلون کې. کون بناو جوړ کړئ.